سلامونه خلاص وریښته سلامونه ښه راغلاست ټریډرانو نو لایف شرټ کو اساسي شندې مارکیټ انالیسیس کو راځي چنداسي لکه د مار مخ یې ارزو نن داسې زموږ هرڅه پاک شو زموږ ورځنی چارت دی ورځنی چارت کې چې دی موږ سیل سایډ او بای سایډ مارک کوو نو ډیلی بیاس وایي چې بارا لیکوریټي بالي صحیح ده ډیلی بیاس خو دا وایي ورځني کې خو بس داسې خاص څه نه وي بس ډیلی بیاس وایي چې بارا لیکوریټي بالي زور بلون څلور ساعته داسې خاص څه نه لري چې بېسوره مارکیټ بیا زما نه خوښېږي زه یو ساعت د مارکیټ خو بیرش دی خو بیا هم دغه وایي چې بره خوا لیکوریټي بالي دا ډیلی بیاس یو ساعته کې داسې خاص څه نشته دا لیکوریټي شته ده دا لیکوریټي موږ لرو صحیح ده دا لیکوریټي موږ لرو ځو 15 دقیقې ته ګورو د کې څه دي که نه هلته لیکوریټي ایستلې ده یو ساعته لیکوریټي سویپ یې کړی تر چې سیمټي لري سیمټي نه لري SMT یعنې سمارټ ماني ټیکنیک خلک ورته ډېر نومونه دي چې اوس به موږ کمنټونه را شروع نه کړي چې غلط دي ویلي 10 دقیقې کې دغه قیصه ده دلته لیکوریټي لرو بره چې دی اوټر بلاک صحیح ده دلته چې دی موږ یو بل شی لرو 10 دقیقې کې فیرالي ګپ لرو دغه BRH FEG موږ هلته یو دانه ریجکشن بلاک لرو چې 50% یې باید مارک کړو 50% کې خاص ټچ یې نه دی کړی سنټرل ایریا ښه نو 50% د مارک شو ځو 15 دقیقې ته 15 دقیقې کې دغه فیرالي ګپ دی دی چې دی انډیوسمنټ دی صحیح ده یعنې لیکوریټي ده انډیوسمنټ هلته بله لیکوریټي لرو موږ ګورو چې مارکیټ بیا کومه والي ده خیره ځو 15 دقیقې ته 15 دقیقې کې هم داسې خاص څه نه لرو ځو 3 دقیقې ته 3 دقیقې کې دا به زما په نظر خیال د دې نه خو بلش شو دی به چې دی داسې کوي خیال کولې بره ټچ وکړو داسې دلته مارکیټ به راغورځېږي څه کېږي راغورځېږي ځکه مارکیټ بیرش دی ډیلی بیاس خو چې بولش دی خو داسې ګوډ شی دی ورځ کې بېسوره دی بیخي داسې بېخونده موومنټ کوي او یا به چې دی داسې کوي خیال داسې داسې
خوند نه کوي. بیا به داسې کوي. نو بیا ته به کېږي چې څه کوي د خیره. دکې مې دا ریجکشن بلاک دی زموږ 3 دقیقې کې ګورو چې څه کېږي. ټول زده ګروپ ته شاګردانو ته دغه راوړم انالیسس. خامخا خپل ټریډ ځایونه ونه ویلئ. نو زما په نظر ګورخیا دې بل ته ټچ کوي. دلته دې ټچ سره چې دی ما دلته بریک اوټ راکړي زه به چې دی سیل اخلم. دا قل ده. صحیح ده. که د دې ټچ سره ما دلته بریک اوټ راکړو زه به سیل اخلم. اوس ګوره دغسې مو داسې لاړم دغلته زه سیل اخلم داسې. که داسې نه شو نو مجبوره زه بیا په تمه شم چې د لنډیزې لیکویډیټي والي که نه بیا چې دی بره لاړ شي ما ته دلته بریک اوټ راکړي زه د دې نه بای واخلم. تیار دغه صاحب دغسې نو ګورو چې مارکېټ څه کوي. دغسې مو بیا نه خوښېږي. اوس داسې کې زه بیخي باوري نه یم چې دا به کوم خوا ځي. مجبوره یم په تمه شم دغه ځای ته چې دی راشي ما ته دلته بریک اوټ راکړي زه ټریډ وکړم. ये तो ना करे ना भाई. एटलीस्ट دغسې لیکویډیټي خو دی هېڅ اور زما په نظر که دلته لاندې بریک اوټ ورکړو زه به ټریډ عالم نو ریسک نو رزق. لاړ دا ځای چې دی دا چې زما د سټراټیژي ټریډ دی خو خبره دلته ده چې دا ریسکي دی. ریسکي ولې دی ځکه چې دلته ریجکشن بلاک دی لاندې. دغسې کولی شي چې شی وکړي لیکویډیټي سویپ کړي دا لیکویډیټي سویپ کړي داسې بهر لاړ شي دې دپاره. نو دې ته ګوره تا په نیا منیا جو کوم داسې موف خلک ورکوي. مارکېټ داسې پورې موف ورکړو دلته د 30 دقیقې فیرالي ګپ کې دی همدا اوس داسې لیکویډیټي سویپ کړله. اوس ما 2 سیناریو جوړېږي دلته ښه. یو خو چې دی دلته لاندې دغه شته دی لیکویډیټي شته ریجکشن بلاک شته نو که غواړي چې بره لاړ شي نو حتما به دلته ټچ کوي. صحیح ده. دا زما خپل نظر دی چې حتما به ټچ کوي. خو که داسې هم نه شو چې بره اول بره تلو نو دلته د ټریډ ځای دی. دلته دا ګورئ نو دلته چې بریک اوټ ورکړي دې بریک اوټ سره زما بای ټریډ جوړېږي دلته ځي پورې یوه ټي پي لګېږي. نو اوس ګورو چک بیک کوو دا ځي پورې چې دی یوه ټي پي دلته یو به 2 ټي پي چې دی دلته لګېږي دلته او که دلته یې لاندې ټریډ راکړو دغلته دلته سټاپ لاس به مو دلته وي دغلته او یو په یو ټي پي چې دی دلته لیکویډیټي کې ده او بله ده دې لیکویډیټي کې دغلته. نو مقصد ګورو چې اوس کومه خوا ده دی ما ته ټریډ راکوي د خیر. هر خوا ته چې راکړو زه یې حلم هر خوا ته ولیډ دی. دلته هم لیکویډیټي شته ده دلته یې کي لیول بره دی اورډر بلاک دی دلته او دلته هم چې دی لیکویډیټي شته ده او کي لیول یې شته دی ریجکشن بلاک. نو میبینیم که چی میکنه بخیر. مارکیټ خو ښه صحیح روان دی هغه لیول ته چې موږ مارک کړی. نو زه دا نه غواړم چې دلته لاندې کلوز ورکړي بیا بل کنډل چې دی ما مس کړي د ټریډ. بل کنډل ته به حتما باید په تمه شو ځکه 3 دقیقې 15 دقیقې ته پاتې چې کلوز ورکړي نو 15 دقیقې هم دلته بره کلوز ورکړي مزه به وکړي. ریشخند به نه وی ګوره چې د ټریډ نه مې وباسي نور ریشخندو کې
ګورو چې مارکیټ سره هم ریاکټ کوي. ښه ریاکټ یې وکړو زیانمن نه اوس. ښه بای ټریډ دویم چې دی سټاپ لاس او دویم چې دی فول ټي پی. نو دلته مارکیټ که یو په یو لاړ شي زه به چې دی 50% بندوم لکه دغلته. نو نور ګورو چې مارکیټ څه کوي د خیره سره. یار څومره غلط سکین انټري وایسته باید په تمه شوی یم او بریک آوټ ده یار. نو واقعا ډېر غلط ټریډ رانه ووهل شو. نو زه پرېږدئ نو اوس به پرېږدو. ښه دا نو زموږ ټریډ شو. نو په تمه کېږو چې سټاپ لاس کېږي یا ټي پي. خیره لرې که مړه خدای مې دې قسم وي اعصاب د سړي خراب شي. دومره صبر وکړه 2-3 ساعته 4 ساعته ټریډ ته کښېنه بیا هم هغه 3 دقیقې صبر ونه کړې چې تا ته بریک آوټ درکړي. بس دا زموږ ټریډ و. دا هم چې کله وارخطا یې چې ټریډ والې څه به ورته ووایو. خو دا زموږ ټریډ و. نو ویډیو لایک کول مو له یاده ونه وځي. حتما لایک او سبسکرایب وکړئ. مننه. 3 بس یاره